السلام علیکم ملګرو. نن زه تاسو له انفارمیشن درکوم. تقریبا یو 3 ورځې مخکې د ټایټانیک کشتۍ چې کوم ځای کې ډوبه شوې وه دې کتوله یو ابدوس تللی وې چې کې 15 تنانو کې څوک وې، 2 تنان پاکستانیانو او 3 پکې انګریزانو کې یو سټاک رش، همیش ګارډن او پول هنري، 2 پکې پاکستانیان وې. هغه پاکستانیان پلار او زوی وې. د پلار نومو شهزاده داود او د زوی نومو سلیمان داود، دا هم پکې تللي دي لکه مړه شوي دي. دا دی تللي وو د ټایټانیک کشتۍ کتلو له. دا ټایټانیک کشتۍ 1911 کې ډوبه شوې وه. نن نه لږ بږ 112 کاله مخکې، دا 112 کاله مخکې ډوبه شوې ده، خو د دې وجود او د دې ټوله باډي اوس هم سمندر کې پرته ده. نو دا هم د حیرانتیا خبره ده. او په دې ټایټانیک کشتۍ ډوبېدو باندې یو فلم هم جوړ شوی دی. د دې د ابدوس چې کله پټو شو او دا کسان پکې 15 مړه شو، نو هغه ټایټانیک ډایرکټر چې کوم دی چې ټایټانیک فلم جوړ کړ، هغه په خپل انټرویو کې ویلي دي چې ما ټایټانیک کشتۍ سمندر کې دننه زه ورغلی یم، ما 33 ځل کتلې، 33 ځل ما کتلې ده. دا ابدوس ولې ډوب شوی؟ دا چې کوم انجینیر جوړ کړی وی نو هغه ته ډیرو ماهرینو ووي چې دا ستا چې کوم ابدوس تیار کړی دی نو دا لکه اعتبار والا نه دی، د دې ډېر ټیسټونه پاتې دي. خو هغه د هغې بالکل ونه منله او د هغې ټولې خبرې هغه اګنور کړي، ورته ویې چې دا زما د انجینیران کوم چې زما ټیم دی دا تاسو د هغې توهین کوئ، چې وی دا اهلیت لري د ابدوس، دا موږ تللی شو ټایټانیک کتلی شو، لہذا د یې ونه منله او هغې ټایټانیک کشتۍ کتوله ورغه او خپل زندګۍ نه لاس ووینځلو او د دې دنیا نه لاړو. او دا ټایټانیک کشتۍ چې کومه اوبو کې پرته ده دا 1600 فوټ ګهرایۍ کې پروت دی، دا ډېر زیات فاصله ده. نو دې ته چې څوک ورځي نو دې ته یو د غټه ټیکنالوژي ده، د یې غټ لایټونه دي، نو ډېره تیاري وي لکه دې کې څه ښکاري نه. او دا ټایټانیک فلم چې چا کتلی نو ما هم ځاني کتلی دی، نو یې کې هغه ټایټانیک کشتۍ ریل کې لکه په حقیقت کې دا دوی ډوبه کړې ده، هغه ډایرکټر چې چا جوړ کړی دی. او 2000 تنانو پکې هغه ټولې راویستي دي لکه بچ کړي دي، ډوب شوي دي او بیا راویستي دي. خو په حقیقت کې چې کومه ټایټانیک ډوبه شوې ده نو یې کې 1000 تنان بچ شوي وي او 1500 پکې مړه شوي. دا ټایټانیک کشتۍ ولې ډوبه شوې وه؟ دا ځکه ډوبه شوې وه چې د دې ته مخکې نه انفارمیشن راتله ورته، ای ورته کال کولو. هغه ټایم خو خیر ټلیفون میلفون نو ریډار باندې چې څه طریقه کار وي چې مخامخ یو د غټې د واورې غر دی او تاسو لحاظه د خپل لاره بدله کوي، خو ای د ای نه منله، اګنور کولی. او چې کله مخامخ ورته ښکاره شو نو بیا ډېر د ځان بچکولو را بچکولو، خو هغه لانچ چې کوم ټایټانیک کومه غټه کشتۍ وه ای سایډونه ورسره ولګېدو او د لاندې نه سوری شوه. چې لاندې نه سوری شوه ټولې اوبه دننه راغی او دا ټول پکې 1000 پکې بچ شو، 1500 پکې مړه شو. دا انفارمیشن ویډیو وکړي چا خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ او چینل باندې چې څوک نوي دي زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.